بیکاري هغه ستونزه چې ځوانان یې د مرګ تر پولې رسولي. په هیواد کې ورځ تر بلې ډېرېدونکې بیکارۍ خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم وایي چې هر کال نږدې 4 لکه کسان د کار بازار ته راځي، خو د دندو او مناسبو بوختیاوو د نشتوالي له کبله د وزګارو میلیونونو نورو کسانو په ډله ور اضافه کیږي. بلخوا د کابل ښار په 4 لارو او د سړکونو پر غاړو هم هره ورځ زرګونه کسان په دې تمه ولاړ وي که څوک کار ته بوځي. خو یاد کسان وایي په ټوله اونۍ کې ان یوه ورځ هم کار نه ورته پیدا کیږي او بیرته ناهیلي او تش لاس خپلو کورونو ته ځي. دوی په حکومت نیوکه کوي چې له ژمنو سره سره دوی ته د کار او مناسبو بوختیاوو په برابرولو کې پاتې راغلی دی. هر روز میم بیکار هستیم، پس میریم خانه، امید بسته زمستان هم بیکار، یال هم بیکار. این بسته مردم چوک میبینی کلی مردم بیکار است. به هیواد که دی کاروبار وضعیت بیخی صفر ده، بیخی خراب ده، بیخی دولت په حالات خرابیدو کې ده. ورځ په ورځ موږ ځوانان مړه کیږي، ځوانان هم له بین ځي. نه دا ظالمان دا مشران یو د دې ملت غم نه خوري، فقط د خپلو ډالرو په غم کې دي، د خپلو بیلډینګو په غم کې دي، د خپلو اپارتمانو په غم کې دي. هیڅ د دې ملت غم نشته ورسره. یوازې بې سواده خلک نه دي چې د بیکارۍ له ستونزو ځورېږي، بلکې د لوړو زده کړو لرونکي ځوانان هم شکایت کوي چې په حکومتي دندو کې کسان د وړتیا او لیاقت له مخې نه بلکې د اړیکو او پیسو په بدل کې ګمارل کیږي. د ځوانانو د بیکارۍ عمده دلیل هغه ده چې مسلکي او په کار پوه کسان په اداراتو کې او په دفاترو کې نه استخدامیږي. دلته شایسته سالارۍ او لیاقت ته ډېر ترجیح نه ورکول کېږي، بلکې هغه مصلحتونه، هغه شناخت او هغه روابط او اړیکې د دې سبب کېږي چې ځینې غیر مسلکي کسان هغه په دندو وګمارل شي. په ورته مهال حکومتي مسؤلین بیا وایي چې په هیواد کې د بیکارۍ کچه ټیټه شوې ده، خو دوی لا هم هڅه کوي چې دا کچه نوره هم ټیټه کړي او خلکو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. خوشحالي سره برسیم دا پر ټیټېدو ده، لیکن دا نور حل و ځلو ته هم ضرورت ده لپاره چې ټولنې کې څه زه ته کله زو د انسان په صفت د هیواد د اوسیدونکي په صفت چې کله ګورو داسې تصور کوو چې واقعا هم یعنی فقر کچه لوړه ده، دا زه تاسو سره منم، د بیکارۍ کچه لوړه ده، لیکن زموږ دغه هلې ځلې کافي نه دي، موږ باید نور هم دې ته سرعت ورکړو. د یادونې ده چې په هیواد کې د بیکارۍ له کبله هر کال زرګونه ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه لارو د تګ هڅه کوي. ځینې یې نشو ته مخه کوي او ځینې نور خو یې بیا جنایي او نورو تخریبي کارونو ته مخه کوي. خلک خبرداری ورکوي که حکومت او اړوند ادارې دې ستونزو ته پام ونه کړي، ښایي په هیواد کې د بیکارۍ کچه تر دې هم لوړه شي.